سلامونه، ډاکټر احمد صمیم فضلي یم. ستاسو لپاره مې د کرونا په اړه لنډ معلومات راوړي دي. د دغه نوي خپرېدونکي کرونا وایرس له لاسه تر اوسه په دنیا کې 1,58,190 کسان اخته، د هغوی د جملې څخه تقریبا 5,819 کسان مړه شوي او 15,000 کسان جوړ شوي دي. نو آیا ستاسو لپاره رښتیا ویره پکار ده او که دا میډیا ده چې شان تاسو ته کښته او پورته ښکاره کوي او تاسو ته ویره اچوي؟ دا یو وایرس نه بلکې یو پوره خاندان دی. جالبه له دا چې په ژمي کې موږ او تاسو په عادي ټوخ او زکام باندې اخته کیږو، دا هم د کرونا وایرس د فامیل څخه دی او په 2003 کال کې چې کوم وایرس د سارس په نامه خپور شوی و، دا هم د کرونا د خاندان څخه و. دغه نوی کرونا وایرس چې خپور شوی دی د 2019 کال د 12 پر 21 تاریخ باندې د چین د وهان په ښار کې، دا هم د کرونا د وایرس د ډلې څخه دی. دغه نوی ډول د کرونا وایرس ته ان کرونا وایي، ان چې دی د ناول څخه اخیستل شوی دی. ناول په معنا د نوي کرونا دی، یعنی دا دغه نوی دی چې تر اوسه کوم مشخص نوم هم نه دی ورته ځانګړی شوی. دغه د کرونا وایرس یو موډل یا شکل دی. عموما دغه وایرسونو منبعات چې دی هغه حیوانات دي. که موږ تاسو ګورو په 2003 کلونو کې چې د سارس په نوم کوم وایرس د دغه کرونا فامیل څخه خپور شوی و، د هغه منبع چې و شوپرک یا بیټ و. همدارنګه په 2013 او 12 کلونو کې په عربي ممالکو کې دغه د کرونا د فامیل وایرس د میرز په نوم خپور شوی و، د هغوی منبع اوښان و. دغه نوی کرونا وایرس چې خپور شوی دی، ځینې ساینسپوهان په دې عقیده دي چې دا د مارانو څخه، خو ځینې نور بیا په دې عقیده دي چې دا هم د شوپرکان څخه خپور شوی دی، ولې چې د شوپرک د کرونا سره یا د سارس سره 90% مشابهت لري. عموما د کرونا د ټولو وایرسونو اعراض تقریبا سره ورته او مشابه دي. ټوخی، د پزې ایله کېدل، د سر درد، تبه، یخ او همدارنګه د ستوني خرابېدل، دا ټول علایم تاسو په یو عادي زکام کې هم درلودای شئ، او په دا نوي کرونا وایرس کې هم عین ورته او مشابه علایم دي. دغه یو خوابدونکی خبر دی. همدارنګه د کرونا په ځینو جدي کیسو کې سینه بغل هم کېدای شي. د دې لپاره چې موږ معلومه کړو چې آیا موږ ته کرونا وایرس انتقال شوی دی او که یا باید یو لابراتواري ټیسټ ترسره شي. د کرونا وایرس د انکیوبیشن پیریډ چې دی هغه د 2 څخه تر 11 ورځو پورې دی. یعنی که چیرې تاسو په دغه وایرس اخته شئ، 11 ورځې وخت به ونیسي چې پر تاسو اعراض ښکاره شي. دا په دې معنا ده چې که چیرې تاسو په تیرو 2 هفتو کې چین ته سفر نه وي کړی او یا هم د کرونا د کوم مریض یا مبتلا کس سره نه یاست مخ شوي، نو د ویرې هیڅ خبره نشته. تاسو په کرونا نه یاست اخته، کېدای شي چې یو عادي زکام وي. نن ورځې پورې چې د 2020 کال د 3 میاشتې 15 تاریخ 5,819 کسان ځینې مړه شوي دي او 15,940 کسان ځینې جوړ شوي دي یا ریکور شوي دي. د دې مریضۍ یا د دې وایرس هغه مورټالیټي ریټ چې دی هغه 3.4 دی. دا په دې معنی که چیرې تاسو په کرونا وایرس باندې اخته شئ، نو 3.4% چانس ته چې تاسو د دې وایرس د لاسه وفات یا مړه شئ. همدارنګه 6.8% چانس ته چې تاسو دې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځئ، خو په کراره سره. د مرګ کوم کیسونه چې تر اوسه رامنځته شوي دي اکثره یې مشران یا بوډاګان دي، او په ځوانانو کې چې کوم کیسونه رامنځته شوي دي د هغوی تر مطالعې وروسته دا ثابته شوې ده چې مخکې تر دې وایرس د هغوی معافیتي سیستم د کومې بلې مریضۍ له وجې کمزوری شوی و. عموما د وایرسونو په اړه په زړه پورې خبره دا ده چې ډېر خپرېدونکي وي د هغوی د مرګ فیصدي کمه وي، یعنی مور کانټیجس لیس مورټالیټي، او هغه چې کم خپریږي د هغوی د مرګ فیصدي لوړه وي. لکه ایبولا چې د مرګ فیصدي تقریبا 90 ده. که چیرې تاسو په ایبولا اخته شئ، نو 90% چانس شته چې تاسو د هغه څخه مړه شئ. برعکس هغه چې ډېر خپریږي لکه چکن پاکس دی، عادي زکام دی چې بیخي ډېر خپریږي، مور کانټیجس دی، مګر د هغوی د مرګ فیصدي 0.01% ده، چې دا په طب کې یو ځان ته چارټ لري چې د هغه تشریح کول به دا ویډیو ډېره اوږده کړي. دغه نوی کرونا چې د ایبولا، سارس او میرز په مقابل کې کم مرګونی دی، خو زیات خپرېدونکي کېدای شي، ځکه چې کله سارس رامنځته شوی و نو په 8 میاشتې کې صرف 8,000 انسانان اخته کړي، خو د نوي کرونا تر دمګړی یو څه کم 1,58,000 کسان اخته کړي دي. متاسفانه د مرګ فیصدي کموالی په دې معنا نه چې کم خلک به مړه کړي، ځکه چې مور کانټیجس دی. لکه سپینش فلو چې د 1918 څخه تر 1920 پورې رامنځته شوی و، 500 میلیونه انسانان یې اخته کړي وه، د مرګ فیصدي صرف 10 وه. دونې کمه فیصدي باوجود هم 50 میلیونه انسانان د هغه د وجې مړه شوي وه. نوول کرونا وایرس عین هغسې خپریږي لکه عادي ټوخ او زکام. کله چې یو څوک ټوخیږي او پرنجیږي، نو د هغه کس د بدن د مایعاتو ذرې په مقابل کس ته رسیږي
او هغه هم پرې اخته کیږي. نو په همدې خاطر د ځان ساتلو طریقې عین هغه شان دي لکه د یو عادي ټوخ او زکام. د صحت نړیوال سازمان یا WHO ستاسو د لاسونو پریولل پر وخت او صحیح طریقه توصیه کوي. همدارنګه وایي چې د ګڼې ګوڼې او رش په ځایو کې خپل خولې، پزې، غوږو او سترګو ته لاسونه مه وړئ. د مریض شخص سره مه په ارتباط کې کېږئ که څه هم یو عادي زکام وي. که چیرې تاسو مریضان نه یاست نو ستاسو لپاره د ماسک تړل ډیر اړین نه دي، بلکې یو عادي دستمال اړول هم کفایت کوي. خو که چیرې تاسو مریضان یاست نو بیا د ماسک تړل ډیر مهم دي ترڅو مریضي مو نور خلکو ته نشر کړی نه وي. همدارنګه که چیرې تاسو په عامو ځایو کې د ماسک تړلی وي نو دا فکر مه کوئ چې تاسو محفوظ یاست، بلکې د لاس پریولل د ماسک تر تړلو ډیر مهم دي. او همدارنګه د ټوخ او د پرنجي په وخت کې تاسو د ټیشو پیپر، د لاس دستمال یا هم د پټو څخه استفاده وکړئ او مخ ته یې ونیسئ ترڅو نور اشخاص په دې مرض اخته نه کړي. که چیرې دا ټول شان نه وي بیا دا زنګون دغسې خولې ته ونیسئ ترڅو هغه ستاسو د خولې او پزې د مایعاتو ذرات چې دي هغه نور اشخاص ته انتقال نشي. مخنیوی یې څه دی؟ پر اجتماعي پاڼو د مخنیوي ډیرې لارې وایرل شوي دي. لکه ماته په واتساپ کې یو میسج راغلی دی چې د ایشولې هوږې په خوړلو سره او یا هم د هغه اوبو په چښلو سره چې هوږه پکښې ایشول سوي وي دغه مریضي له منځه ځي. همدارنګه په ځینې نور معتبرو ویب سایټو کې دا راغلي وه چې د صابون او یا هم د شامپو په چښلو سره، د صابون د اوبو په چښلو او یا هم د شامپو په چښلو سره کیدای شي چې د دغه مریضي یا د دغه کرونا مخنیوی وکړو او همدارنګه له منځه یې یوسو. د هندواڼو مذهبي ځینې ګروپونه دي چې هغه وایي د غوا د بولو یا یورین په چښلو سره، همدارنګه د خوشیو په خوړلو سره د دغه مریضي مخنیوی موږ او تاسو کولی سو. چې پرون او نن ډیر ځایو کې د غوا یورین او بول چښل کېدې هم، خو دا ټوله خبرې بې بنسټه دي. تر اوسه کوم خاص علاج او د مخنیوي لاره نسته، واکسین نسته. پر واکسین کار شروع دی، په حیواناتو کې ازمایل شوی دی او تمه شته چې د دوبي تر اخره پورې به په انسانانو باندې هم وازمایل شي. ځینې ملکونه ورته د محرکې او همدارنګه د HIV دوا استعمالوي. او که چیرې ستاسو معافیتي سیستم قوي وي نو د دې مریضۍ څخه په خپله په کراره جوړیږي. تاسو پر خپل معافیتي سیستم کار وکړئ، ویټامین سي لرونکي شیان وخورئ ترڅو معافیت مو قوي سي او د دې وایرس په مقابل کې تاسو استقامت وکړای سي. زما نظر که چیرې ستاسو معافیتي سیستم قوي وي تاسو خپله په کراره د دې ناروغۍ څخه جوړیږئ نو د ډیر تشویش خبره نه ده. همدا ډول که تاسو په شاوخوا کې یا تاسو په دې ناروغۍ اخته سئ خپل ځانونه تر صحیح مراکزو ورسوئ. دا مه کوئ چې تاسو ځانونه یوه بغل او بل بغل ته کوئ. پوهیږم زموږ او ستاسو د صحیح صحت د سیستم سټنډرډ چې دی هغه د دنیا برابر نه دی، خو بیا هم په کورونو او داسې ځایونو کې په عامه ځایونو کې پاتې کېدل د دې لامل ګرځي چې لا هم دا ناروغي په افغانستان کې پرمختګ وکړي. خپل ځانونه وساتئ، خپل کوچنیانو ته نصیحت وکړئ، هغوی پوه کړئ چې د دې ناروغۍ څخه څنګه ځانونه وساتي، هغوی ته د دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو توصیه وکړئ.